افغانستان د برېښنا له پلوه د ځان بسیاینې پر لور 2-3 میاشتې بعد به دغسې محفل بیا ولرو، بل به د 2000-3000 میګاواټو بل قراردادونه به امضا کړو. درنو لیدونکو، وحید الله بشر دوست مله یاران تلویزیون څخه پام راړوم یو مهم خبر ته. د برېښنا شرکت او عزیزي ګروپ ترمنځ د 5 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د عزیزي ګروپ او برېښنا شرکت ترمنځ د لمریزې او ډبرو سکرو له سرچینو څخه د برېښنا د 5 تولیدي پروژو د عملي چارو د پیل تړون لاسلیک شو. د برېښنا شرکت رئیس دغه پروژې د هیواد د برېښنا د تولید ظرفیت لوړولو لپاره مهم ګام وبلي او ویل چې د دې پروژو ظرفیت 845 میګاواټه ته رسیږي چې په ټولیز ډول ورباندې 463 میلیونه ډالر لګښت راځي. یاد شو پروژو ټولیز ظرفیت 845 میګاواټه دی چې نږدې د ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له مجموعي کچې سره برابر دی. د عبدالحق همکار په وینا د دې پروژو په عملي کېدو سره به زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره سي. په نغلو کې د 100 میګاواټ لمریزې برېښنا تولید پروژه، د پروان په باریک آب کې د 100 میګاواټ لمریزې برېښنا تولید، په غزني کې د 113 میګاواټ لمریزې برېښنا تولید، په بغلان کې له سکرو څخه د 350 میګاواټ برېښنا تولید او په تخار کې له سکرو څخه د 115 میګاواټ برېښنا تولید هغه پروژې دي چې نن یې د عملي چارو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. په همدې حال کې د اوبو او انرژي او همدارنګه د کانونو او پټرولیم وزیرانو له بېلابېلو سرچینو څخه د برېښنا تولید د صنعت او اقتصاد د پراختیا لپاره اساسي اړتیا وبلله او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت په بېلابېلو برخو کې د ځان بسیاینې لپاره له پانګوالو ملاتړ کوي.